راځو له خیره بل چې مونږ سره کوم میتھډ دی هغه مونږ سره سیسس کلاس میتھډز دي چې مونږ څنګه کولای شو د سیسس چې کوم کلاسونه دي هغه اډ کړو هغه ریموو کړو او هغه ټاګل کړو نو دلته مونږ سره درې میتھډز راځي یو مونږ سره د اډ کلاس راځي چې په دې باندې تاسو کولای شئ کلاس اډ کړئ یو مونږ سره ریموو کلاس راځي چې په دې تاسو کلاس ریموو کولای شئ او یو مونږ سره ټاګل کلاس راځي چې په دې دا د دواړه کار درته کوي کچیرته کلاس موجود او ډیلیټوي درلا کچیرته کلاس نو موجود اډ کوي درلا نو دا ملټي فنکشن کار کوي نو دا درې میتھډز دي د کلاسونو اړوند دي اوس یې عملی ګورو نو دلته براشو نیو فایل به کریټ کو نه هم موضوع د مونږ سره او نه هم موضوع مونږ سره CSS کلاسز دي .html او په دې کې به موږ د HTML بیسیک کوډ لیکو هغه نو سبا راځو خپل jQuery لینک کوو نو jQuery لینک کول حتمي او ضروري دي src کې ورته لیکو js په نوم فولډر دی په دې کې موږ سره jQuery.js په نوم فایل دی خپل د جاواسکرپټ فایل لینک کوو نو سکرپټ src کې ورته لیکو js په نوم فولډر دی په دې کې app.js په نوم فایل دی هغه راواله نو دلته یو دغه خلمه او په دغه دف کې یو پاراګراف اخلم او په دغه پاراګراف کې به زه یو څه لیکل کوم نو لیکم چې لاریم براشي کاپی پیسټ کوم څو ځلې نو موږ سره به دا دف راشي رائټ کلیک کوم د دې چې کوم پات دی هغه راخلم راځم براوزر ته پیسټ کوي سفاري لوډ کو نو دا زموږه پاراګراف دی اوس زه څه کول غواړم زه غواړم دې ته یو سټایل ورکړم نو دلته زه یو بٹن هم اخلم او بٹن ته نوم ورکوم مثال د خبرې اډ کلاس نوم ورکوم یو او دلته به زه راشم او ورته به ووایم چې یاره مونږ سره څه وکړه دا چې مونږ سره کوم آی ډي د مثال د خبرې دا مونږ سره اډ کلاس دی کاپی پیسټ دا چې دی مونږ سره ریموو کلاس دی دلته به زه راشم ورته ولیکم چې ریموو کلاس او یو بل اخلمه دا به مونږ سره ټاګل کلاس وي بټن یې مې اخیستی ښه تر اوسه مې سم نه سره بټن یې مې اخیستی نو درې بټن شوي اډ کلاس ریموو کلاس ټاګل کلاس صحیح شو او دلته بای ډیفالت یو کلاس کریټ کوم نو زه راځم یو نو دوه کلاس به کریټ کوم نو لیکم یو چې د مثال د خبرې C1 دی مطلب کلاس 1 او په دې کې راځم لیکم چې مثال د خبرې دا چې د ویډ دی ولري او ویډ چې دغه 600 پکسل شو دا چې د مثال بیک ګراوند کلر دی ولري بیک ګراوند کلر چې دغه موږ سره د مثال د خبرې ریډ وي دا د موږ سره کلر ولري کلر چې دغه موږ سره وایټ وي صحیح ده او دا چې د موږ سره بارډر ریډیوس ولري او بارډر ریډیوس چې د هغه به 25 پکسلز وي او دا چې د موږ سره پیډینګ ولري پیډینګ چې د هغه 15 پکسل وي او دا چې د موږ سره باکس شیډو ولري او باکس شیډو چې د مثال خبرې 0.015 پکسل او دا چې د ګری به وی لایټ ګری به ورته لیکو لایټ ګری به وي موږ سره نو دا سټایل نوم ورکړو دا C1 شو C2 اخلمه دا C2 کې بس یو کار کوم ډیر نه C2 می واخو په دې کې لیکم چې مثال د خبره سټایل لري او سټایل چې دغه بچوي مثال بیک ګراوند کلر به وي یا بیک ګراوند کلر نه بارډر ولور کوم بارډر چې دغه موږ سره 5 پکسل سالډ به وي او گرین به وي دا می واخستو دا C2 بای ډیفالت لګوم په دې دف کې C2 کلاس او کلاس کې لیکم چې موږ سره دا C2 بای ډیفالت لګوم مخکې به دا C2 لګیدل وي صفه بری لوډ کړو نو ګوره موږ سره په دې کې بارډر ولګیدو اوس د اډ کلاس په واسطه زه غواړم چې دا C1 کوم کلاس ما کریټ کړی دا یو کلاس دا کلاس چې ما جوړ کړو دا C1 کلاس د اډ بٹن په واسطه غواړم په دې کې ولګوم نو څنګه به کوم راځم خپل app.js پرم چې کوم فایل دا خلاصوم نو دا په چا لګول غواړم چې کله زه پر اډ کلاس بٹن کلیک کیږي نو زه بیا په دې دف باندې لګول غواړم نو زه به لمړی بٹن ټارګټ کوم چې مونږ سره یو بٹن د آی ډي د اډ کلاس په نوم باندې دا پر راوغلو چې کله په دې باندې چې کلیک کیږي نو بیا فنکشن کال شي او په دې فنکشن کې دنه به مونږ خپل کار وکړو او ته به وایو چې دا مونږ سره کوم دف دی په دې بسو کې په دې به اډ کلاس کړي کلاس په دې ولګیو کوم کلاس به ولګي C1 کلاس به ولګي بس کلاس مورټوي چې کله په دې بٹن کلیک کیږي نو په دې دف باندې دا کلاس ولګاوه نو که زه سراشم او سفل تر لوډ کړم او په دې اډ کلاس کلیک کړم نو ګوره هغه کوم سټایل چې ما ورکړو هغه په دې باندې اپلای شو ځکه کلاس په دې ولګیدو که زه رائټ کلیک کړم انسپکټر راشم او په انسپکټر ته راشم سفر لوډ کړم نو ګوره زمونږ په دې دف باندې یو C2 کلاس لګیدل بل کلاس نشته
خو زه چې کله په دې اډ کلاس کلیک کوم نو ګوره C1 کلاس هم پکې راغی او د C1 چې کوم سټایل هغه هم په دې باندې ولګېدو نو دا چې دی دا کمال مونږ سره د دې د چې کله مونږ په دې اډ کلاس کلیک کوو په دې باندې یو کلاس اډ کیږي ګوره دا شی چې کله کلیک کوم دا کلاس په دې باندې ولګېږي اوس ریموف کلاس کې ریموف د لری کوي دا C2 مخکې لګیدل زه غواړم ریموف کړم نو زه بس کوم زه بلمړی دا بٹن ټارګټ کوم اول دا ګوره ما د jQuery بیسیک کوډ نه دی لیکلی تاسو که د jQuery بیسیک سنټیکس نه لیکئ څه مشکل نه ورکوي کار در سره کوي خو خبره دا ده چې تاسو به لمړی د هغه بیسیک سنټیکس لیکئ داغه خواله دا دی چې هغه دا ډاکومنټ وي تر څو چې ته نه لوډ شوی زه کار نه کوم د jQuery دا د سنټیکس دا مطلب دی چې اول د ډام ټول لوډ شي بیا به زه چلیږم نو تاسو باغلی کې کوي نه لیکم کار کې خو تاسو به هغه خامخالي کې نو مان دې لیکل مشکل نشته راځو مونږ سره بل بٹن دا د سپنوم دا ډالر باچو آی ډی مونږ سره د سپنوم دا ریموف کلاس او چې کله پدې چې کیږي پدې چې کله کلیک کیږي بیا به څه شي پدې کې به یو فنکشن ران شي او په دې فنکشن کې به مونږ ورته وایو چې ته بسو کې دا چې کوم دف ده پدې نه به ریموف کړي چې به ریموف کې نو زه ته هم چې دینه به ته د C2 په نوم چې کوم کلاس هغه به ته ریموف کړي دا مې ولیکو دلته رالم صفه مې لوډ کړه او ګور چې کله په دې ریموف کلیک کړم نو ریموف نشو ولې نشو ریموف کلاس به لیکي ښه یوازې به ریموف نه لیکي نو ریموف کلاس به ورته لیکي چې د دې څخه کلاس ریموف کا کوم C2 کلاس ریموف کا صفه لوډ کړه او سره شلته ریموف کلاس کلیک کړه نو ګوره کلاس تی ریموف شو کلاس تی څه شو کلاس تی ختم شو صفه لوډ کړه ګوره کلاس لګیدلې او چې کله په دې ریموف کلیک کوم نو ریموف کیږي اډ باندې کلیک کوم سره کلاس اډ کیږي کله په ریموف کلیک کوم نو دا خو نه لري کیږي کمال د کلاس 2 ور کړه ده کله راشم دا کلاس چې 1 ریموف کا نو دا بٹن به دا 1 اډ کې ګوره په دې اډ کلیک کوم نو 1 اډ شو په دې ریموف کلیک کوم نو ګوره ریموف شو په اډ کلیک کوم اډ شو په ریموف کلیک کوم ریموف کیږي ځکه ما ویل دی چې کله په اډ کلاس کلیک کیږي نو دا په دې دف باندې C1 کلاس ولګوا چې کله ریموف بٹن کلیک کیږي نو په دې دف څخه دا C1 کلاس ریموف کړه نو دا دوه خبرې شوي مونږ سره او لاس چې مونږ سره کومه خبره هغه د ټاګل دی ټاګل ډېر د کار شوی دی زم چې کله په ټاګل کلاس باندې کلیک وشو نو کلیک وشي کنه نو بیا موږ سره فنکشن کال کیږي او دې فنکشن کې دلته بازار اعظم ورته بسوي ما ورته هم چې ته به اوس د سیو کې د دفتر براشي او په دې کې به ټاګل کړي چې به ټاګل کړي دا C2 کلاس به ټاګل کړي C2 نو مطلب دا دی C1 به ټاګل کړي کنه C2 به ټاګل کړي C1 ټاګل کړي C1 به ټاګل کړي نو ما چې کله په دې ټاګل کلاس کلیک کیږي نو د بازار واچو ما د هاش ته لامه ځکه آی ډی د مونږ چې کله په دې کلیک وشي نو په دې دف کې دا کلاس ټاګل کا ټاګل نو مطلب دا چې ته لګیدل او لری کو کنو لګیدل وی لګاو نو ګوره چې کله په ټاګل کلیک کوم نو ګوره مکمل مونږ سره ټاګل شو مکمل شو ټاګل شو او ډسپلی ورته نن شو ښه ټاګل کلاس بلې کې ښه مانه بیا کلاس پاتې او ټاګل جدا فنکشن دی مونږ سره ها ټاګل کلاس کلیک کا نو ګوره کلاس نو خو لګیدو کلاس مخکې موجود نو خو لګیدو ګوره زه بیا پر کلیک کوم نو ګوره بیرته لری شو همدغه یو بٹن دا ټاګل څه کوي ک کلاس لګیدلې ریموف کوي او کني وی لګیدلې لګوي درلا کلیک کا نو ګوره ولګیدو بیا کلیک کلاړو بس هغه دواړه کار لمدا یو فنکشن کوي نو دا درې میتھډز د کلاس د اډ کولو د کلاس د ریموف کولو د کلاس د ټاګل کولو